په دوه هیوادو کې د انسان ځورونې نه شکایات ډیر شوي دي. لومړی کمبودیا ده. دلته اپارتمانونه جوړ شوي دي او هلته جعلي پولیس اوسېدل چې سیاحت کوونکي به یې غوښتل او داسې یې ښودل چې دو اصلي پولیسان دي. بیا به یې سیاحت کوونکي ډارول او د دوی نه په میلیونهاو ډالر وهلي دي، په شمول د انګلستان د خلکو او د امریکا د خلکو. او اوس نوې څېړنو موندلې ده چې دا په اصل کې اصلا پولیسان نه وه، بلکې عام خلک و چې جعلي پولیس خانې جوړې کړې وې. د بلې لوري نه اکثریت خلک اوس پاکستان کې د سیاحت نه ویریږي، ځکه ویل کیږي چې د پاکستان پولیس د خلکو سره بدرویه کوي او تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې د خلکو نه رشوت واخلي. ویزه دې چک کوي، پاسپورټ دې چک کوي او کله چې هیڅ مشکل ونه لري په پوره بې شرمۍ درته وایي چې یوازې زما د چای پیسې راکړه. او موږ دوی نه ملامتوو ځکه بابوجي سخته ګراني راوستې ده په پاکستان کې او پولیس شاید د مجبوریت نه رشوت اخلي. उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया.